تازه خبر جنرال موبین خان د سختو امنیتي مشکلاتو سره مخ دی. د افغانستان پر مشهور مدني فعال جنرال موبین خان سخته حمله لکله چې جنرال موبین خان د پاکستانی صدر اعظم انوار الحق کاکړ د پاسپورت د افشا کولو ډاډ افغانانو ته ورکړی. اوس جنرال موبین خان وایي ژوند مې له سخت ګواښ سره مخ دی، خلک مې خپل ژوند ته نه پرېږدي. جنرال موبین خان چې د پاکستان ضد څهره ګڼل کیږي او هر کله پر پاکستانی حکومت او د هغوی پر مشرانو تندګزارونه کړي، اوس تازه وایي د افغانستان او پاکستان په دواړو حکومتونو کې ځینو چارواکو راته مشکلات جوړ کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې موبین خان غواړي د انوار الحق کاکړ پاسپورت او د هغه د خارج ته تګ کیس افشا کړي. دا چې پر جنرال موبین خان څنګه حمله سوې ده، د هغه ژوند د څه له امله له جدي ګواښ سره مخ دی، هغه څنګه غواړي د پاکستانی صدر اعظم کاکړ پاسپورت ښکاره کړي. د افغانستان اسلامي امارت یو شمیر مشران ولې جنرال موبین آرام ته نه پرېږدي. بشپړ حال را سره د جنرال موبین له قوله واورئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. د افغانستان او د افغانستان د اسلامي امارت ستر تبلیغاتي مبلغ جنرال موبین خان پر خپل ایکس یا هم ټویټر پاڼه لیکلی دي: ما ته چا وویل چې د کونړ پر سیند بند جوړولو ته کمپاین کوه، چې اوس دا دی څوک مې ژوند کولو ته نه پرېږدي. هغه د خلکو خبره قرار کښېنه، خپله غریبي دې کوه، سرمایه جوړه کړه. ای سړی، ما 10 کاله مخکې ورته وویل چې ما پر دښمنۍ مه اړوئ، غریب سړی یم، پرېمږدئ چې سوداګري وکړم، کارخانه او نور ژوند لرم. هغوی راته وویل له لوی څښتنه نه ویرېږې چې جهاد در باندې فرض دی او ته یې نه کوې، لوی څښتن ته به ته څه ځواب ورکوې؟ نو ما ځکه ورسره ومنله، پرته له کومې تنخوا او امتیازه. په خپله سرمایه مې د ټولې نړۍ بدي واخیسته. اوس نو هغه خوله چې تا راباندې خلاصه کړې وه، اوس یې څنګه راباندې بندوې؟ نور بس دی، خیر دی که نن ستا جایداد او سرمایې ته خطر دی. پرون دې ولې زما پر سرمایې لوبې وکړې، زه ولې نن خوله بنده کړم؟ خاین ته خاین او جنایتکار ته جنایتکار ونه وایم؟ آیا دا د هغه دین وینا ده چې تاسو یې دفاع ته بللم؟ نن ته بدل سوی که دین بدل سوی دی؟ پرون دې ټوپک راکوه چې غیرت نه لرې جهاد وکړه، نن راڅخه ټوپک اخلې او راته وایې چې ته چا مجاهد کړی یې. هو، ته سمه خبره کوې، کاش ما هغه وخت ستا نه ومنلې. ما هر څه درلودل او تا هیڅ نه درلودل. یو شمیر شنونکي بیا د جنرال موبین خان د دې څرګندونو په غبرګون کې لیکلي چې د اسلامي امارت مشرانو په منځ کې اوس هم ګڼ شمېر پاکستاني اند لرونکي کسان شتون لري چې د یاد هیواد او پوځي څانګو پسې یوه خبره هم نسي کولی. نو ځکه پر موبین خان د ژوند کړۍ تنګه کړې ده. یا د دې وي چې جنرال موبین تر دې وړاندې هم د پاکستان ضد خبرو باندې زنداني سوی و. همدارنګه جنرال موبین ادعا کړې ده چې څو ځله پرې حمله هم سوې ده. موبین خان همدارنګه پر خپل ایکس پاڼه باندې په یو بل ټویټ کې لیکلی دي: د محترم دوست او ورور هیواد د وزیر اعظم کاکړ صاحب هغه ټول ثبوتونه راورسېدل چې د افغانستان په پاسپورت یې 15 کاله په برطانیه کې تیر کړي. ډېر ژر به یې نشر کړم. کیس یې هم دا ورکړی چې طالبانو وژلم چې ته جاسوس یې. همدارنګه موبین خان پر خپل اصلي ټویټر پاڼه په یو بل ټویټ کې لیکلی دي: که پاکستانی رسنۍ سیاسي ګوندونه او هغه کړۍ چې لا هم لګیا دي ما پسې بد رد وای سم نسي، نو لرې نه ده چې بیا به زه ورپسې شور وکړم. بیا دې ګیلې او سر نه ټکوي. غټ سړی پویه که ګوره، ته خو یې بیا سخته دفاع کوې. بلا دې په دا رډو رډو سترګو څخه بیسه، زر ده چې الله به دې سخت رسوا کړي. په دې ټویټ کې دا له ورایه څرګندېږي چې جنرال موبین خان په افغانستان کې دننه یو چارواکي ته اشاره کړې. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نور لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله پامان.